قرضه والو قرض پیسې را جاړو جی کاروبار په نوم ته والو جی کاروبار په دل کوم ګټه په دل کوم جاړي ورتا راکه جی دلې ډېرو یره جی قرض دی شرمېږم خزر له پکوسه کې کنزي لور له کنزي مدد را سره کا پیسې راکا او چې ویلی پړل کې د غنیتی چې می واغشته خو ته باندې سواله ته باندې سواله دا څومره ظلم څومره زیاته ما ته بلو دی سړی او جيبه خبره وکړه قسم په خدای داسې دا بختمي غونی شو د چین یو سړی پاکستان ته پیغام را لګلی د چین وی پاکستانیان راشي نو مونږ ته وای چې مونږ له 2 نمبر شی تیار کا کمزور شی تیار کا بیکار شی تیار کا لا ته نمونه خو کې دا نمونه او د جاپان مهر پیوا او د سویزرلند مهر پیوا شی چین کې د جاپان مهر و چې خډېرې پیسې پیو غټا او خراب شی تیار کا د ټولو نه خرابه کپڑا د ټولو نه خراب سپیر پارت د ټولو نه خراب جنریټر خراب شیدونه تیار کا بیکاره خو شکل خپل جوړ کا مهر د جاپانو لګاو وی بیا وته مونږ چې راځه کنه مونږ سره ډوډۍ وخوره نه زستا ډوډۍ نه خورم دا آرامه ده زستا ډوډۍ نه خورم آرامه ده نو زما د یو وخت ډوډۍ نه خوري هغه آرامه ده او په ما د کروڑو روپوشې جوړي هغه حلال دي افسوس هغه ډوډۍ نه خورم جی آرامه ده د چین د لاستا او دلته فخر کوي جی زه خو هغه ته ډوډۍ پورټل کې نه خورم ولی اخو آرامه را کوي هغه خو وی بیلالی انا خورم هغه مردار ده او دا چې تا د کروڑو روپوشې په تیار کا او دا غلط لیبل په لګي او 2 نمبر دلته په 1 لګي نو دا جوړ جنت فردوس ته بده راسي دا لاله ده والله که په دغه منځونو او په دغه د سونو او دا په 15 په غزه ګیرا او دا په 2 یا غزه پټکی چې ترسو د معاملات ټیکنه او ته جنت تلاړي معاملات به ټیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو سړی راغی وی کزه د الله په لار کې او جنگېږم او مخ په مخ جنگېږم او مړشم کم خوابزم وی جنت ته چې سړی لاړ आवाज یو کې دا سړی راو ګرځاوي راوي ګرځاو وی تاسو وی ما وی کله الله په لار کې او جنگېږم او مخ په مخ او جنگېږم تختم نه او مړشم نو تاماته وی شهید جنت ته بځي وی کته د الله په لار کې او جنگېږي او مخ په مخ او جنگېږي او تخت نه او مړشي او بالفرض بیا د خدای جمدی کی او بیا د قصه او جنگېږي او بیا شهید شي مړشي بیا د بالفرض خدای جمدی کی او بیا مخ په مخ او جنگېږي او بیا مړشي خو جنت تبع الذی چې پر دې حق در باندې نه او کده دې ګوته د بند داسې کړي وته حضور پاک وی کده دې ګوته د بند عمرم پر دې حق در باندې پوری نو جنت ته نشي وی قال جبريل هاک اوس وی جبريل راغی دا خبره ماته وکړه پتو بابا دې خدای معاف کړه او یو کالو ګناه بمرته خدای وبخي د سلو بمرته خدای وبخي او پر دې حق ته نه بخي موږ د یتیمانو حقونه په خېټو کې نه چولې موږ نن د غریبانو حقونه په خېټو کې چولې موږ نن د گاونډي حق په غېړه کې چولې ما د نیک د پاره پر دې پوله والده د نیک د پاره ځان لنا د نیک د پاره امي غاړه کې چولې او د پمپ مزدور د پېټرول او د ډیزل او د سی ان جی د پمپ مزدور د مالک د پاره آرام خوري کوي هغه حرام ګټي وخیرت خپل خرابې انه کان ظلوما جهولا ځکه خو الله وی چې دا ظالم دی انسان او ناپوهه دی ګټه بل دی ما یو ورونی و هنجي والا دلته راځي بچي دا ولې دې ما ترا شي کم واچو پوه نه شوم جی ما وینه بچي دا پیسې تعالی جیب لدی که مالک لدی مالک لا نو مې داغه د پاره خپل اخرت خرابه التبرته اچي خو چې 153 تورسيږي میټر ببن کی لکه 60 تورسه وکړه نجیب نور پکې نه راځي خراجي ولې نه ګورم ته راځي دا ولې دا شپږ روپے جیب کې واچي التمات خودي کې اثر نه تاسو نه شپږ جیب کې واچي
دا ولې موږ ظلم کوو؟ دا ولې آخرت موږ نه وینو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه پیدا النار اولا به، دا به اور لځي. ټول پردي حقونه غاړو کې اچولي. ظلم دیتا وای. خودکشي ولې حرامه ده؟ خودکشي دا خو ستا وجود دی، ته دا خو زما وجود دی او زه ځان وجنم. نه دا وجود ستا نه دی، دا د خدای دی. دا اندامونه زما نه دي، دا د چا دي؟ الله. نو دا اندامونه د خدای دي، نو د خدای په خوښه به استعمالو. که زما وي نو ما به په خپله خوښه کې استعمالو. نو دا وجود زما نه دی، د چا دی؟ د الله. نو ځکه چې وجنم نو ګناه، چې چا ځان مړ کړ د او یو قتلونو ګناه شوه. ولې؟ دا زما نه دی. که زما وي زما، نو بیا مال اختیار وکړم، ځان وجو کار سمې کوم. زمارونو امانت یوازې دغه نشو. امانت په مال کې خیانت دام امانت دی. امانت پر دې حق وهل دام خیانت، امانت خیانت شو. او یو سړی دی رسول الله مبارک فرمایي چې چا نه قرض دی قرض، نو هغه وخت دې نیت وکړي چې که خیر یې ورکوم به، نو خدای به دله طاقت درکړي. او که د هغه وخت نه دا نیت و چې د یو ځلې ته لاندې کم که نه بیا دې معنی والي، نو خدای به دله چرتم د قرض د خلاصېدو توفیق ورنکړي، خدای به غریب کې غرق به کړي. ولې موږ داسې کوو؟ او بیا وایو هلکه سبا به درکړم که نه، چې سبا ورشي بېګاله راشه در به کړم، بېګاله ورشي سبا راشه در به کړم، سبا راشي بله ورځ راشه در به کړم. خیر داسې کړي چې دا یو سړي چا نه قرض اخیستی و، لطیفه ده خو قرض یې ته اخیستی و، نو هغه پسې دې مالته مال قرض راکړه. هغوی بس که خیري کار دی وشو. وی څنګه وشو؟ وی زما یو شپول دی د غنو، هغه مې ګډو چیلو له په اجاره ورکړی دی، نو چې هغه ګډې چیلی به هغې کې دننه ماښام راولي سار به یې بوځي، نو د هغې هغه وړی مړی چې که خیر یې د غنو کې ونښلي هغه به دله خرڅوم او هغې باندې به دله قرض خلاصوم. اوس وړی به کله نښلي، وړی نښلي کم دی، او چې ونښلي نو چې ته په غونډ کال کې پاو نه جوړېږي. هغه وړی چې هغه نو کې ونښلي هغه به دله قرض به دله خلاص کړم. نو هغه سړي وخندل، وی خندل چې دا خو دا ما سره ښه ټوقه شروع کړه. او ته څه وایي؟ وایي چې د نغدو دې واورېدل څنګه خوشحاله شوې؟ نغدو دې واورېدل څنګه خوشحاله شوې؟ دا نغدې دي. زمارونو هلکه وایي ما ته وبخه. زه وایي نیمې مې راته وبخلې، دا نیمې خو راکړه که نه، بس اوس خو کار وشو. وی څنګه؟ وایي چې څنګه دغه نیمې خدای خلاصې کوي، دا نورې به هم دغسې خدای خلاص کوي. پردې مال تهجد او منځ او خدای ته جاړه او هلته پردې مال باندې خېټه وراچوه، ځان مغر کوي. اول نمبر چې امانت دی، کومه ذمہ داری چې پتا پرته راغله پوره کا، هغه کې خیانت مه کوه. ذمہ داری انا عرضنا الامانه على السماوات، کوم اندامونه خدای درکړل او کومه ذمہ داری الله در باندې واچوله، اثر ته ورسوه. که سر ته نه رسې نو ظلم کې ظالمې بیا ظلم، او د ظلم بدله به خدای پاک اخلي قیامت پر ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې څومره ظلم چا کړی دی، ان الظلم ظلمات یوم القیامت، د قیامت پر ورځ دا تورې تیارې دي، دا تورې تیارې دي. او د مظلوم بدل به د قیامت پر ورځ د ظالم نه خدای اخلي. حتى ان الشاة الجلحاء يقاد لها من الشاة القرناء، قیامت پر ورځ په دنیا کې چې کوم ښکراوره چیلې بې ښکرو والده، نو قیامت پر ورځ به هغه بې ښکرو له خدای ښکرې ورکړي، وی شا به بدل ته وسواله. دوزخ خو هغې له نشته که نه، نو هغې کې به هم بدل اخلي، دلته به څنګه پاتې شي. د زمارونو امانت کې به خیانت نه کوو. او خپله ذمہ داری چا مال درکه قرض یې درکه ورکې به ووایه چې خدای مال ته نیټه ته خیر دی وغواړه در به کېدله، خو اخرت ته غاړه بنده موړه د بچو دپاره، اخرت ته ځان له غاړه بنده موړه د موټرګي دپاره، اخرت ته ځان له غاړه بنده موړه د دنیا د مال او دولت دپاره. او بل دویم امانت څه چې کومه ذمہ داري خدای ستا په سره چولې ده، که هغه د بنده را طرف نه ده او که د خدای را طرف نه ده، هغه ذمہ داري به پوره کړې. سترګې به په خپل نیکو کې استعمالې،
وقت خپل نیکو کې استعمال کا، جب په نیکو کې استعمال کا، لاس او خپې په نیکو کې استعمال کا، دا امانت. او که غوږ او جبه لاس او خپې د په ګناه کې استعمال کړل، دا خیانت. دا به نه کوو. ډیوټي به سر ته رسې، ډیوټي کې به ظلم نه کوې، دا خیانت. او که ته په ډیوټي کې غلا کوې، دا خیانت. ډیوټي دې سر ته ورسوله، دا امانت. دا امانت یوازې مال سره تعلق نه لري. خپله ذمہ داري دا په خپل ځای کې سر ته ورسوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه بهترین صفت سو امین. امین امین امین. دا خطبه غونډه چې کله ودرېږي رسول الله مبارک، نو خلکو ته څه وایي؟ لبثت فیکم عمره، تاسو کې ما ډېر وخت تېر کړی دی. څنګه مونته ما لومبې د دعوت چې ورکوي، لومبې ایمان د نبوت دعوت چې ورکوي، هغې ورته څه وایي؟ وجدناک صادقا و امینا. رښتونې مو موندلې، امانتګر مو موندلې. دا د پیغمبر مبارک صفتو، امانتګر او رښتونی. نو دا به موږ په ځان کې پیدا کوو. دا خو د رسول الله مبارک زموږ دپاره نمونه ده، دا به پیدا کوو. او مال ته مه ګوره، مال د خدای په لاس کې، خدای به ښه درکوي، ډوډۍ به خدای ښه درکوي. خو چې الله ته غاړه روغه شي، زموږ نور څونه ژوند دي، څونه به دا ژوند زغلو، بس دی که نه. او څه پته لګي په ځوان راځي مرګ او که په بوډا باندې مرګ راځي. نو امانت به خپل پوره کوو. دا یو هغه ذمہ داري ده چې موږ لا دنیا ته نور راغلی، موږ په ځان اچولې ده. دا موږ قبوله کړې ده. اسمان قبوله نه کړه، ځمکې قبوله نه کړه، غر قبوله نه کړه، او موږ قبوله کړې ده. او موږ به خدای تپوس کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا څوک خیانتګر دی او امانت پکې نشته، لا ایمان له، ایمان خراب. ایمان خراب دی. دا څه نه چې ایمان کمزوری دی. ایمان لا ایمان پیغمبر مبارک ویلی دی. ایمان لال خړ شو، ایمان تور شو، ایمان بدبویه شو، ایمان سخا شو. نو ولی موږ خپل ایمان سخا کو، ولی بدبویه کو، ولی خړ کو. خیال بساتو. دعا وکړئ رب العالمین موږ د خیانت نه وساتي. الله موږ امانتګر کړي. خدای چې څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، که د چا سره بندي دي خدای ته یې ولره اخلاص کړي. خدای که څوک بیماران دي شفا والا ورکړي.